له قطر څخه د افغانانو لپاره د خوشحالۍ ستر خبر. قطر د سوري زړه زرګونه افغان ماشومانو درملنې لپاره چمتووالی ښودلی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د قطر پراختیایي صندوق په افغانستان کې د سوري زړه پر ناروغۍ د اخته 20,000 ماشومان د درملنې ترڅنګ د یادې ناروغۍ د درملنې او عملیاتو لپاره روغتون جوړولو ته چمتووالی ښودلی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې ټولنې مرستیال مولا نورالدین ترابي او ملپلاوي دوحه کې د قطر پراختیایي صندوق له مرستیال سلطان احمد العیسیري او ملپلاوي سره یې پر بشري موضوعاتو خبرې وکړي. سرچینې لیکلي د یاد صندوق مرستیال ژمنه وکړه چې په کوم بهرني هیواد کې به هغو شاوخوا 20,000 د سوري زړه پر ناروغۍ د اخته ماشومانو درملنې ته زمینه برابره کړي چې افغانستان کې سمدستي درملنه ناشونې ده. نوموړي څرګنده کړې چې د سوري زړه پر ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره دوی چمتو دي چې په افغانستان کې دننه د یادې ناروغۍ د درملنې او عملیاتو لپاره مجهز روغتون جوړ او اکمال کړي. سرچینه کاږي دغه راز د ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به د افغاني سرې میاشتې له لارې د افغانستان ولسونو سره د 25,000 ټنه غنمو مرسته وکړي. سرچینه زیاتوي العیسیري ژمنه وکړه چې د افغاني سرې میاشتې له لوري د یادو غنمو د ترانسپورتي لګښتونو تر معلومولو وروسته به سمدستي ګام واخلي. سرچینې زیاته کړې ناسته کې همدا ډول د افغاني سرې میاشتې مرستیال د وچکالۍ مخنیوي په اړه د خبرو په ترڅ کې وویل افغانستان کې وچکالي زیاته شوې چې له امله یې وګړي د بشري کړاوونو سره مخ شوي. موږ هیله من یو چې مرستندویه بنسټونه په دې برخه کې افغاني سرې میاشتې ته لاس ورکړي څو وتوانیږو په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 سترې برمې ولرو. د سرچینې د معلوماتو له مخې العیسیري په دې برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.